هغه ځای ته ورشه هغه ځای نه به یو بل تصویر وکړې ښه دا کاکا د نورو کسانو له مې 500 روپۍ ورکړې او ته دا 1000 واله ښه یا الله پاکه هیڅ هم را سره پاتې نه شو کور مې تباه شو ټول څاروي ماروي هر څه مړه شو او چې څوک راځي سره خپل مخ مروت کوي یا څوک را سره تصویران وباسي او څوک څه کوي خو چا هم راله دړه د خوږېدو نه امداد وکړو او نه را سره څه نور خدمت وکړو السلام علیکم لالا خیر د ته ښې یو خو تار وخت سړی بیزي او ما دا خبره کوله چې هم یو 15 لک روپۍ در ولېږلې نه ښه به وي او پرون چې کومې رالېږلې نه په هغې خو مې یو 4-5 چانسه ووهلو څاروي ماروي مې پرې واخېسته ټیک ته صحیح ده مازدیګر زه صحیح ده ټیک ته السلام علیکم ما خو لالا ته رنګ وکړو پیسې راله رالېږي پیسې خو درله درکوم چې هر څومره دې پکاري خو کور چې ښځې کم کالي دی به راله راکړې او هغه پاخور چې کومه میخه ولاړه ده دا به راله راکړې ستا څنګه خوښه ده زما خو داسې خوښه ده چې ته واپس لې شي ځکه چې دا میخه که مدن دا زما د بچو ټوله مدن دی چې دې مونږ پې خرڅ کړو نو مونږ خپلو بچو له ماښام چې کوم دی په دې پیو باندې سره وړو او دا کالي چې کوم دی نو دا ما په ګرانه کې خپلې ښځې له جوړ کړی دی نو ته بالکل دې شو د خدای خاطر وکړه چې د چا د مجبورۍ نه غلطه پیدا ماله ښه داسې به تا د ډېرو غریبانو نه پیدا اخېستې ځه صحیح ده دادا یا الله پاکه مونږ چې غریبانان شو او دا راز را باندې راله نو اوس په خلک زمونږ ته دومره سپک ګوري زمونږ د مجبورۍ نه به دونه پیدا لي یا الله دا دې په کوم امتحان کې واچولو خو داسې کار تاسو ته پته را چې د فیسبوک دور دی چې زه چاله هم څه څیز ورکوم مخې سره تصویر وباسئ او ګروپونو کې او په فیسبوک او په واټساپ شیر کوئ نن سبا داسې حساب کتاب دی چې هغه سړی مخکې دی پوه شوې چې لکه کوم سړی خدمت کوي السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام څنګه یې ښې خیر دی داسې کار وکړه تصویر وکړه تصویر هغه ځای ته ورشه هغه ځای نه به یو بل تصویر وکړې ښه دا کاکا د نورو کسانو له مې 500 روپۍ ورکړې او ته دا 1000 واله ښه را دې پکې نه صحیح ده خان صاحب دا د څه دپاره دا تصویران دي یاره داسې کار دی کاکا دا تصویران مونږ دې دپاره وکړو پوه شوې چې مونږ وایو چې یاره د نورو خلکو کې هم جذبه پیدا شي پوه شوې او نور هم ستاسو مدد وکړي ښه خان صاحب که دا مدد داسې په پیسو وي که نه دا پیسې ماله او زه دې د نارې نه مړ شمه زه دا وړم نه علمه ځکه چې ته باید په ما باندې احسان نړی او په نیټ باندې به تصویران ورکړي نو زما به په دنیا ملکونو کې خپلواني ګاونډیان به مي نو هغې ته زما دومره غلط تصویر شو کې په یو دړی وړو باندې او په 1000 روپو باندې خان صاحب دا هم څه شروع کړي دي خان صاحب که د دې ټولو خلکو دا سوچ نو دا به څه کېږي دا عذاب خو په مونږ باندې خدای پاک راوستی دي نو اوس هم تاسو نور څه له تاسې بېعزته کوه لالا ودرېږه لالا زما نه ډېره غټه غلطي وشوه حقیقت کې مونږ پښتانه هم دومره کمکل یو که چاله د الله د رضا دپاره هم څه ورکوو نو زر تصویران وکړو لکه دا تصویران ډیلیټ کړئ مونږ له نن سبا یو کېدل پکار دی مونږ ټول یو پښتانه یو چې داسې خلکو سره مدد وکړو دې ټایم کې یو کېدل پکار دی چې د داسې بېوسو خلکو مدد وکړو ولې چې دا عذاب نن په دې دی سبا په مونږ هم راتلی شي ستا خبره صحیح ده ملک صاحب وختي یو راغی ما ته وی که پیسې دې ډېرې ضروري پکار وي در کوم ځله نو ما وی دې به ماله په قرض راکړي نو هغه راته وی چې ستا د 1.5 لک روپو دا میخه ده نو وی 10,000 روپۍ واله دا میخه ماله راکړه بیګا یو راغی وی که ښځو سره د څه کالي مالي موږ له راکړې وی په 15,000 روپۍ باندې توله والو نو چې په موږ باندې عذاب راشي نو نه به دا خلک بیا داسې پیدا لي ملک صاحب بس چې سم چا سره کوې د الله رضا دپاره کوې کني دا نن چې په موږ څه کېږي دا ټول زموږ عملونه دي خو موږ ځان ته ګوته نه نیوه یو یادي او بل یادي دا ټول زموږ عمل دی ملک صاحب زه نه لاړم ملګرو مونږ دا ویډیو وکړه دا مونږ دې دپاره وکړه چې یاره نن سبا په دې ملک کې او زموږ خاص کر په KPK کې